په یو کوچني کلي کې د علي په نوم یو خوږه هلک اوسېده. علي ډیر شرارتي و خو زړه یې ډیر پاک و. د هغه مور ورسره ډیره مینه کوله او هره ورځ به یې د هغه لپاره دعا کوله. یوه ورځ علي پرېکړه وکړه چې نږدې جنګل ته ولاړ شي او هلته امونه راوشکوي. د هغه مور ورته وویل: زویه، یوازې جنګل ته مه ځه، هلته خطر کیدی شي. خو علي د مور خبره ونه اورېده او پټ پټ جنګل ته ولاړ. کله چې جنګل ته ورسېدل نو امونه یې راوشکول پیل کړل. ناڅاپه په اسمان تورې وریځې راغلې او سخت طوفان او باد پیل شو. علي ډیر ویریدلی شو او لاره یې ورکه کړه. هغه د یو لوی ونې لاندې کېناست او په ژړا شو. په همدې وخت کې یو لرګي وهونکی له هغه ځایه تېرېدو. هغه علي ولیدل او پوښتنه یې ترې وکړه: زویه، ته ولې ژاړې؟ علي ټوله کیسه ورته وکړه. لرګي وهونکی یې هغه ته تسلي ورکړه او سمه لاره یې وښودله او تر کلي پورې یې ورسوله. کله چې علي کور ته ورسېدل نو خپلې مور ته غېږه ورکړه. مور یې وویل: زویه، الله تا د زما د دعا په برکت سره خوندي وساته. له هغې ورځې وروسته علي پرېکړه وکړه چې تل به د خپلې مور خبره مني. سبق: د مور په دعا کې ډیر قوت وي. بلو هارت.